لکه تاسو ته پته ده چې د ګیلاون په جنوزا باندې منظور پښتين اعلان کړی و چې په 11 اکتوبر د پښتانه جرګه وي خو دا جرګه د پی ټی ایم نه و دا جرګه د ټول پښتانه و خالی د انتظامات و د پی ټی ایم ولاکړل تو ته پاته دو چې په دغه وخت کې چې کله د رولل دلت انتظامات لګیاوي په دغه انتظامات باندې یو ور کریک ډاون او شبیا او تمجونی او سوال دغه چې څمره جوتای او دار جوتای سره وکړه دا نه جلسه وا دا نه احتجاجي مظاهره وا نه روډ بند کړای و هغه باوجود چې جرګې سره کیم عمل دی وکړه دا څه نه په کپیر کې شوی نه په اسرائیل کې شوی د دمر جوتای وش هغه باوجود نن دغه شډول کړای و چې نن میږه دا څه اول په سکرین لګیږي بیا په سبو باندې ټول خلک په خپل حلقې کې نوسوي په فیصله کو په درمه ورځ بیا د هر حلقې نه یو دوه کسونه رسي چې هغه بیا فیصله کو خو نن تو وخت چې منی باس ونه ټول د سپارینه راسي شیلینګ دی وال دی ټاکول دی څلور کسون 15 شهیدون کړل دمر یولاس کسون زخمیون دي په سوینه په جیلینا کې دي هغه د وزیرستان د لاره د ساوث وزیرستان د شمالي وزیرستان چې کیمه قافلې روان وي ا د پی ټی ایم نه وي عام ټول پښتون روان وي چې د ټول سیاسي د مذهبي د غیر سیاسي وساره عام حالدار روان و په من د داسې بدترین شیلینګ او سټیټ فایر وکړه چې پاک ډیر خال کې زخمی کړای دی ځنه پکې شهیدون شوی دي د ریاست چې کیم عمل دورته د پښتون سره وکړه خاص کر دغه پنجابي استعماري ریاست زدا په تاریخ کې داسې چا سره نه شوی صحیح د زوی د صوبې چې کوم حکومت ته یا وزیر اعلی ده په یو طرف یې چې زوی پښتنې جرګې شرکت کوي بل طرف ته کوو ګورې جنوبي اضلاع د بانی علاقې وطن کې ملیار دي اتر ای سره سبان دي نو دغه برشتو صوبایو یو خبره کوم دی وی صوبایي حکومت یې خاص کر پی ټی آی د ټول چې دا کی مرکز کې کوم حکومت دی داغه فارم 47 ولادای جعلي حکومت دی فیک حکومت دی بیا چې د یو آرډر وک هغه په غانا چې میش پی ټی این بن کړای دی چې دا حکومت جلی دی بیا آرډر جلی شول کنه دی جلی آرډر دی وی نن سی ام ویل دی وګا بلاور دی دا خو دی دغه وضاحت وکړو چې په یو طرف یې چې فارم 47 حکومت ہے او په بل طرف یې د اډرینا معنی د خونو د پچا یا فارم 47 نه جلی دی کو دا چې دا جلی دی یا د رغو معنی ځکه چې د تضاد نه کو خان خود بیا ویل دي چې دا ډایرکټ مرکز غا کړی دي خو یو خبره دو بعد د نور لګوي چې پولیس د سره نه دی د ای جی پی سره دی او د سیول بیوروکراسي د چیف سیکریټری سره دو آیا د بیا متوشي چې بیا د سی ام چې چیف ایگزیکټیو دای بیا تشي د پرانوسوي د سره څه اختیار دی لږه پښتنې سره د پښتنې جرګې چې کوم توهین وشو دغه قصوروار سیټ دی زمواري سیټ قصورواري سیټ دا هو کته قصوروار میش بل څه دا نه راخو کټ پتلی غادي کانا کا د فدرال حکومت کا خاص کر دغه د میش سره د اسټابلیشمنت چې جرنالونه دغه دی موارد دغه پکړه صحیح للاته په مرکزی کې دیني شهري مې نو تاسو لري چې دا جرګه و د یو تاسو میسج ورکوي او څه فیصله ممکن تاسو کېدای شي زه د وخت نه مخکې یا نشه څه ویلای ځکه چې میشته خبره دا کړې چې دا ټول کې مستونځي دي هغه کچېره میسینګ پرسن دي میژ وسایل لوټ شوی دي څمره خلک ټارګټ شوی دی څمره ظلم په دایله کې شوی دی او سره بیانوي چې کله او بیان شي پانه بعد بیا فیصله پکو خو بیا اول په حلقې کې سره کښینی حالکې نه یو دوه کسونو بیا خوشوي چې روشي اول هغه نه ورسته پیسې داغه فیصله کوم کو چې کوم کومه فیصله وکړو او د پی ټی ایم دغه فیصله یو صحیح لاله اسی تو څه خو ډیټر جمع شوی د ټول پښتین چې سمرا مړی شوی دی به ګناه خلق مړ شو دا مطلب کرینا شوی دي مالیته ونده زخمیون دي ورکتي لپاته دي شهیدون دي دغه ډیټه تاسو ته راغلی دو تر ایسه پر د کته په تر شو او سرسری مشته وشه چې پښتنه سره کې یاره هغه مخ مخکې ویل چې اتیا زره پښتون شهیدون شوی دي ایگزیکټ ډیټا زای ځکه نه شته چې پیرا بانډل دي دا وی یا نن ویګا یا سبو پیره چې کله سکرینینګ نه ولګي په سایډو دا ارشد ته پاته ولګي خو ان شاء الله یو خبره دو په جلسه کې په مظاهره کې
پاکه خالی خلق بیانینا کو دلته او تقریرینا نوي دو ورته چې کیمه میژه غا وکسي سکرین پانه بعد روشي خال دو ورته په جرګه کې ته د پښتنې د وطن یې په جرګه په مارکه کې چې کیمه فیصله وشي ا پریکړه وي په عملي کیږي میش خالی دانه کې چې میش سره خالی لیکل وکړل میش پیراون وي دو ورته عملی چاروي مننه ډیره مرته لاله دغه جرګه چې کومه فیصله کوي قوم ته ست تجویزونه درکای تاسو چې د کومه خلک یو مشر جوړایي دغه پهلا ساين ذمہواری وکړي دا خو خبره دا شوی و چې کیم مصر جوړاوي هغه افریقا سوندي اتیادي اصل دي او په قران حلف خولي خو میش چې کله په حلقه کې سرکشنی دا د بانی په حلقه کې سرکشنی هغه چې کله دامن د مصر نو فی زړه نو فی چې کیمه فیصله وکړه د تولیکل غاور کوي چې په دامن د بژغه بخپل فیصله نو اچ ولا تعبیر چې هغه خپل فیصله مند چې دا متقوم رو کړی دي او د سره په مند فیصله کو صحیح دغه پټیم داسې کردار چې کیم د انتظامات ول دی وغه نه بعد ودی لشکر جوړوین کده مرزا سروتلی چاغه با فیصله په معنی د پی ټی ایم خو صرف د انتظامات ولادای نه را چې تیرا ځونای دی په دا کې خالی پی ټی ایم نه ډېر حال رغولای ټول عوام رغولای دی مشرون د خلکو فیصله وکړ ځونای پانه بعد بیا د کیم عملی کول چې دا بیا ځوانون کو ځنی وکړو ان شاء الله صحیح دا اخیری سوال نه ستړیو پرین شپه چې کیم مذاکرات ته وزیر الله سره دی سره تاسو سره ملاقات شو دی صدر ته ول تاسو سوتا ول جرګه په کیم شرایط دی اجازه ورکړه واکه خو دا چیرې بل دي تطلع ونه په جرګه کې زه پارین نو چیرې لوړ نو دوی سره زه پیرا غاته نو سره خبر ځکه چې نیټ نه کو چار موبایل چار نه کو چې زه سره خبر شم صحیح یو جهان ډیر من مهرباني